احمدشاه بابا غوښتل په سیاسي لحاظ افغانستان د یو خپلواک هیواد په څیر بیا د نړۍ د نورو ژوندیو هیوادونو په لړ کې ودروي. دې کار خورا ټینګ پولادي عزم، روښانه فکر او معقول تدبیر ته اړتیا درلوده چې هغه د احمدشاه بابا په وجود کې یوځای شوی و. احمدشاه بابا سربیره پر دې چې ښه تکړه ازمایل شوی مجرب عسکر و، د خپل ولس پر خوی او بوی، دود او دستور هم ښه خبر و او دا ورته معلومه وه چې د ولس مشران د ولس په لارښوونه کې ډیره اغیزه لري، نو ځکه یې د ولسي مشر په توګه پاچاهي واګې په لاس کې واخیستې او دی د افغانستان لومړی پاچا و چې تاج یې په سر نه کیښود، پګړۍ یې تړله، چپنه یې اغوسته، موزې یې پښو کولې او په فرش شوې ځمکه کېناسته او په ټولو مهمو دولتي چارو کې د ولس له مشرانو سره مشوره کوله. احمدشاه بابا یو غښتلی او متحد حکومت جوړ کړ، سیاسي او جغرافیایي پولې یې وټاکلې او د افغانستان نوم یې پرې کېښود. احمدشاه بابا زموږ د هیواد یو دین پالونکی، هیواد پالونکی، علم دوست، عادل، مهربان او د ټولو غوره اسلامي اخلاقو او افغاني سپېڅلو خویونو خاوند ملي مشر و. هغه شاعر او لیکوال هم و، یو ننګیالی او توریالی فاتح هم و او په یو داسې هیواد کې واکمن شو چې د وړو وړو حکومتونو او استعمار په واسطه تجزیه شوی و. احمدشاه بابا لومړی افغانان یو ملي یووالي باندې راټول کړل او ټول ملوک الطوایفي قوتونه یې په یو ملي چوکاټ کې راوستل او یو لوی خپلواک افغانستان یې رامنځته کړ. احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ په ټوله دوره کې داسې ویاړلې کارنامې ترسره کړې چې زموږ په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي او د ټولو افغانانو په زړونو کې داسې ژور ځای موندلی چې زموږ د ملت لوی او وړې له درنښت او ګرانښت څخه بابا بولي. د افغانستان بنسټ ایښودونکی دغه ستر او نومیالی افغان په 1993 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او کندهار کې د مبارکې خرقې تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي، زما به هیر نشي دا ستا ښکلي باغونه، د ډیلي تخت هیرومه چې رایاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه.